رئیس صاحب ما تر 12مه صنفه پورې مکتب ویلی دی او شهادتنامه یې هم لرم او بیا تر هغه وروسته ما 15 کاله ماموریت کړی دی چې د کاري ماموریت تجربه هم را سره ده خو څرنګه چې په هېواد کې ناامني شوله نو زه د ناامنۍ په نسبت باندې پاکستان ته مهاجر شوم 20 کاله مې پاکستان کې تېر کړه خو اوس بیا راغلی یم او غواړم چې ګران هېواد خدمت وکړم صاحبه زه په دې کې کوم شک نه لرم خو دا زه نه وایم چې کاري تجربه ته نه لرې او ته دا راته ووایه چې کمپیوټر کې کوم پروګرام ویلی رئیس صاحب زموږ چې کله تحصیل کوه په هغه وخت کې به انګلیسي ټولو نه ویله یوازې څو محدودو کسانو به انګلیسي ژبه زده کوله د ترجمانۍ لپاره او بیا په دوايرو کې هم کمپیوټر نو راغلی نو ځکه موږ کمپیوټر نه دی زده کړی دا خو معلومه ده صاحبه دا دفتر دی یو کمپیوټر کار ته ضرورت دی واجره ده چې کمپیوټر یې نه یې زده هغسې نه چلېږي زموږ ګرده بیلان ګرده کارونه په کمپیوټر دي او بیا نن ورځ خو چې کمپیوټر یې نه یې زده په دفترو کې داسې سم نه چلېږي دا کاغذان به ما سره پرېږدې که د یو چوکیدار بس خالي و بیا به زه پر تا غږ وکړم وبخښئ رئیس صاحب دا چې تاسې د چا کاري تجربې او تعلیمي سطحې ته اهمیت نه ورکوئ نو زه هم ستاسې چوکیدارۍ ته اړتیا نه لرم اجازه ده درته حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام اجازه ده مهرباني وکړئ امر کوئ حاجي صاحب رئیس صاحب دغه زما اسنادونه دي په دې اسنادو کې زه د 12 صنف شهادتنامه هم لرم او د 15 کالو کاري تجربې اسناد مې هم شته او د هغه تر څنګ په ځینې شخصي شرکتو کې مې هم د منشي په حیث کار کړی دی زه په دې یقیني یم چې تاسو د 12 صنف پورې مکتب ومویلي او کاري تجربه هم لرئ خو دا راته ووایه چې انګلیسي مو در څو هم لیوله پرې ویلې ده رئیس صاحب زموږ په وخت کې خو د مکتب په تعلیمي نصاب کې انګلیسي داخله نه وه خو البته داسې خاص کورسونه وو چې هلته انګلیسي ویل کېدله هغه به هم څو کسو زده کول د دې لپاره چې د خارجانو سره په ژبه وپوهېږي او ترجماني وکړي حاجي صاحب خبره داسې شی ده دلته چې موږ یو چوکیدار نه درو باید چې خامخا انګلیسي زده وي موږ ته دا ارزښت نه لري چې مکتب یې د 12 صنف به ویلي یا کاري تجربه ولري موږ داسې یو کس ته ضرورت لرو چې هغه انګلیسي زده وي او مهارت پکښې ولري رئیس صاحب دا چې تاسې د چا تعلیمي سطحې ته نه ګورئ او کاري تجربې ته یې اهمیت نه ورکوئ یوازې او یوازې انګلیسي ته ګورئ نو زه ستاسو کار ته اړتیا نه لرم وبخښئ زما اسناد راکړئ خدای په امان
شه الدنيا غادر لا يحصلها إلا بالغدر. دا دنیا په غدر پیدا کیږي. نو چې په غدر پیدا کیږي نو بیا ولې زه دفتر پر دفتر ګرځېدم. شه دنیا په چمه په ختایستو پیدا کیږي. بس اوس مې د دنیا د پیدا کېدو لار پیدا کړه. راځه ورور. حاجي صاحب تا چې زه راوستلم د کار لپاره تا کار وکړو. کوم کار راته اسانه کار دی. څه شی دی؟ در وبېښه ته یو ګړی کښېنه. حاجي صاحب که د کولنګو د بیلچې کار دی زه به خپل کار شروع کړم. ته مه وارخطا کېږه. د کولنګو د بیلچې کار نه دی. ډېر اسانه کار دی. حاجي صاحب که د کولنګو د بیلچې کار نه وي بل کار راوښیه چې بل کار وکړو. ته مه وارخطا کېږه. ډېر اسانه کار دی. چې د کولنګو د بیلچې کار نه څه د چش کار دی وژنې خو به مې نه. حاجي صاحب چې د کولنګو د بیلچې کار نه دی دا نو کوم کار دی چې ته په ما کوې؟ نو ما یو نقشه سنجولې ده. هغه د چش نقشه ده د پیسو پیدا کولو. ته هم غریب سړی، زه هم پیسو ته اړتیا لرم. شراکت به سره وکړو. هر څه پیسې چې مو پیدا کړې زما او ستا به نیمه وي. هغه څنګه دی؟ زه خو پیسې نه لرم. د چی شراکت دی؟ نو څنګه دا زما نقشه دې خوښه شوه؟ ډېر ښه ده، خو ډېره ښه نقشه ده. نو درځه چې ور ووځو.